الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. درود شریف وایي. صدر محترم او زما محترم و مشران او کشران، منمخ کې زما د دو محترمو تقریر تاسو واورید د وخت د تقاضا مناسب. عزیزانو، ما بیگا جهانگیرپوره کې تقریر کړو او بیا مې دا خیالو چې اخر شپو کې بچرته یو شپه بیا کوم. خدا نن زما تقریر کول داسې دي لکه د پښتو یو شعر دی، وای د زورورو د زورو بشي نن مې آشنا په کوڅه غلې تیرې دنه سړیو چې په لاره بتلو چرته اخ ټوخ به وکړه نو خپل محبوب سره به ملاقات او شاد کور مالک ورته وي ک بیا دې دلته اخ ټوخ وکنو وجنو دی نو غریب به بیا غلې تیرې ده نو هغه خزه وې د زورورو د زورو بشي نن مې آشنا په کوڅه غلې تیرې ده. زما عزیزانو، خزه یو خبره تکوم، تقریر وګت کول نه شم. اقرا باسم ربک الذی خلق. دارم بنی آیاتونه د قران کریم دي چې په غار حرا کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شي. غار حرا په مکه معظمه کې په مینا کې یو غر دی او داغه پاس په خله کې یو غار دی. هغه غار کې پیغمبر د نبوت نشپګ میاشتې وړاندې چلاو. عمر په دا وخت کې شپګ میاشتې کم سلويخت کالو. نو چې شپګ میاشتې چلای وکړه نو عمر سلويخت کاله پورا شي. د خدای عادت داده چې پیغمبرانو ته پیغمبري هم سلويخت کاله پس باور کول. د کې راز داو چې بلوغ په دوه قسمه دي، یو جنسي بلوغ دی او یو دماغي بلوغ. جنسي بلوغ 15-14 کاله پس وشي او د عقل بلوغ 40 کاله پس کی. ما خبره پوه شئ؟ پیغمبري په 40 کاله پس ولی الله ورکولا ځکه چې د عقل کمال ته ورسی نو دکې به اهلیت د قوم د خدمت کولو پیدا شي. اوس خو هر شی نابالغ دی، انسانان څکه هر شی نابالغ. عزیزانو، عرض میں داو چې غار حرا کې کمال ته عمر
د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی سلویخ کالا جبريل راغه. اوس جبريل څوک دی؟ غار حرات څه ته وایي؟ وحی څه ته وایي؟ اوس پتاسو کې 99% خلق داسې ناستی چې په 16-15 ډو پويږي. سیوا د دینه چې دغه دیوال ته سرنه غاوا غار حرا ستوي، غار ثور ستوي، وحی ستوي، جبريل سوک دی، بوراق ستوي. په دې دکانونو کې وګورئ یو د اس په تصویر دی، خز شکل ورته د خزي جوړ کړي، لاندې ورته لیکلي بوراق النبی. بوراق النبی داغه بوراق ته چې پیغمبر په معراج ته تل بوراق لیدلې چا دی؟ تاسو خیال راغ نو زمارز داو چې دا ټول خبرې داسې دي چې زموږ د عقل نه ماورا دي. پیغمبر سلویخ کاله عمر چې په کوم ورځ پوره شنو جبريل راغ. د قران کریم دا شپږ آیاتونه په کاغذ لیکلي راوړ. پیغمبر ته وی اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ما نه بقارن، ز دانشم لسته، ز پړاو نه. بیا ورته جبريل وی اقرا داول ولا او ما نه بقارن. بیا ورته جبريل وی اقرا بسم ربک الذی خلق ما نه بقارن. جبريل را پاسه او پیغمبر غاړه ته جوخت کا سمرا انوار او تجلیات چې دا الله نه وروړیو هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې ډک. اهلیت او استعداد د لستوي پکې پیدا کړ. ورته اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی. داړم بنی آیاتونه د قران دي چې په غار حرا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلې دل شو. داړم بنی دا وخت کې جبريل په خپل صورت اصلي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تزانو خود. طبیعت بشری تقاضا ده چې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري په یکسوی کې نو په د هیبت راش. پیغمبر باندې هیبت راغی او کور تراغ. دغه وخت کې د بیبي وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. څوک وا؟ بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. هغه ته وایي چې زملونی ما په کپړو کې پټ کړي سړلې را باندې رااله. ای بیبي زه چرته وفات نشم. حضرت خدیجه ورته وایي چې اے محمد غبراویږم ستا د هر ادانا دا سي معلومیږي چې الله بتانه سډیر لوی کار اخلي. ته د یو عظیم کار د پاره الله پیدا کړي. الله ستا د هلاکت اراده نه کړي. بیبي دغه وخت کې مسلمان هم نه ده او پیغمبر ته د څه خبرې وکړي چې دا ټول لړزا او تکلیف هغه رفش. خزه دیته وای بیبي دیته وای
وزیر اعظم د کور دیته وي په حالت د اسلام کې نه ده او خبرې د څه کوي چې پیغمبر نه ټول تکلیف چې دی هغه رفع شي. نو زما عزیزانو عرض مې دا چې جناب محمد رسول الله تا خپل بیبي دا سه خبرې کوي چې بالکل ملای ولا مضبوطه کړه خزه داسې پکار کور داسې پکار باروتو ابو بکر صدیق په مخاورغه و صدیقان نن ما ته خدای نبوت راک او ما ته وی چې د یو خدای دعوت دی دنیا لا ورکا. ابو بکر پټکی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله ورته ابو بکر تا خواډو پکې سچو چراو نکړه. صدیق اکبر ورته وی چې یا رسول الله تا صدق پیش کو ما تصدیق. اولنه سره په دور نبوت د جناب رسول الله کې ابو بکر چې هغه ایمان راو اولنه سره. عزیزانو شروع شو خلق ته پته ولګی دا چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا یو خدای دعوت خلق ته ورکي او وای چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی دا څه وای خلق خلاف شو. په دارالندوه کې میټینګ وشو. ابو جهل سردارو او عمر فاروق کم پکیو ویواورا منبرانو تاسو د یو محمد عربي علاج نشي کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای. دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لار تیر شوی دي دا ټول غلطو او د اوس د یو خدای دعوت خلق ته ورکي. ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان و. عمر فاروق را پاسې دا خبره وکوا تور راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا تور به الا پتی کی کیا چم چې د رسول الله سر په کټم بل راو تور راوسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم. لاره کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ویلار پرېدا هغه شمع چې تاسو پتنګان یې ما پلاتو منات قسم خورلې ده چې دا تور به الپتی کی کیا چوم چې دا غ سر په کی ټومبل راوړما. اصحاب ورته وی چې عمر ته دا شمع مړکول تراله زما دی په خدای قسمی چې دا غ شمع رڼا خوستا کور تم تلدا کور تا ورشه د کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خور لګیا د دننه قران لولي او دا یات وی تو ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. عمر فاروق دروازه ټکولا خور والا دروازه لری کړه
ورته وی دا تاسو لستو ورور ما خو څه نه دی وی رانی ولې دا ولته پیوخه په د پاساو خیراغه غیم هوا ستړی شو ودرې دو داس آکڑا ہوا ادرے دو آکڑا ہوا ذات بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغه د شان سره ولاړ دی خوري ورته لا عمران نور مموان و بس تړې ورته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا ووایا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور داده چې خرونه پاسی خويندې وਹੀ فکر نشته اے عمر استاو زما په منس کې ترن نه پوره ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق شو نن مسلمانه شوی خور عمر غوندې رور تداتی راشه زمونږ د خور خويندو مېندو حال ګور نن مسلمانه شوی او ورته چې ترنه پورې ستاو زما په منس کې ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد ستاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق اے عمران ستا پشان زرګونه عمران یو طرف تا او یواز لا اله الا الله محمد رسول الله بل طرف تا والله کبي اسکړې عمر داسې ولاړو یکدم سرنګون شو او په جړا شو خورې د گریوان نه ونیوه ورته له خورې استاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې دا زماراتلو نه مخکې د کوم قران وینو لګي بیا وایا په دنیا کې دا سه کلام وی لکه قران چې دا سه مذهب د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قران زما عزیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان گریوان نه نیولې ده چوخوري استاد د محمد رسول الله په خدای قسم وی چې کوم قران دی زماراتلو نه مخ کې وی لګي بیا وایا خورے ورته وي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خورته وي استاد په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قران تا ته خودله خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے الله دې اسلام لا مضبوطه کا په یو د عمرینو یا الله یا ابو جہل مسلمان کا او یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا وینته بیگی سری شو کېدلې ده سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ور تپاسه و عمر د خدای بنده بیا سے جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنه امراغله دل راغلم چې کوم قران دې زما خور ته خودل غماته مخایا جن مسجدوں کا تھا
वो गिराने पे मुब्तला जिन मस्जिदों का था, वो गिराने पे मुब्तला उन मस्जिदों का आज निगाहबान बन गया, उन मस्जिदों का आज निगाहबान बन गया। सरदार कौनैन वर्तोए च उमर तो है च ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमर फारूक चे इस्लाम रौड़ी सरदार कौनैन तो वही चिया रसूल अल्लाह देर जर कवा माल पे इस्लाम की ड्यूटी हवाला का मां प कुफर की यव घंटा मां बस न दा तेरा कड़े मां प कुफर की यव सात मां बस न दे तेर कड़े बल्कि द कुफर द तरक़े कोशिश में कड़े दे। या रसूल अल्लाह उस पे इस्लाम की ड्यूटी रा हवाला का असे न चिप इस्लाम की यव घंटा रा बांध्या बस तेरशी न ब्या बे खुदा ला जवाब वर को ले शमा। अजीजान अर्ज दाओ उमर फारूक त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आई चे उमरान प कुफर के दे इस्लाम दौरानो लो कोशिश दी कवलो औ दे इस्लाम द नुमो निशान मिटावो लो कोशिश दी कोलो उस पे इस्लाम के बाद चे चरतौरान से गोरे अल तब जुमात जोड़वे जिन मस्जिदों का था वो गिराने पे मुब्तला उन मस्जिदों का आज निगाहबान बन गया। फैज़े नबी से साहिबे ईमान बन गया। काफिर तकल में आज मुसलमान बन गया। अजीजान अबू जहल लाइन तब पतो लगेदा जो उमर बजाय द पैगंबर द सर पे को लाखों मुसलमान उमर फारूक रमंडा का द काबे पे ख्वा के उधरे द ऐलान हो तू और सरदा जवाब याद मके लो सरदारानो लोयो लोयो रईसानो दनन्ना उमर मुसलमान शो समरा कोशिश में च द कुफर द तरक़े द पारा कड़ो इन यो पलक बजियात दे इस्लाम द पारा कौम औ कम करतो को नस्तासु सरू न बुयो दातु जमाजी जानो दा इब्तिदा आगाज द इस्लाम बतासुला नासिर खान इस्लामी केसट हाउस बैरून कचहरी गेट अशरफ रोड सराय फकीर खान पेखौर खार की द नासिर खान सरा हर साथ मिलावीगी और द दीन अलावा द दीनी तकारीरू जुमला केसट बहम तासुला द दी दुकान न तरला सकी देशी खजना माशूम पगे की निवल दे अमीरुल मोमिनीन तराला ورته څوي وای تعال یا امیر المؤمنین تعال راشا حضرت عمر د قجرو په باغ کې ناشته او کمیس ته ټاکای ګنډي کمیس کې خو په منډه راغی بیبي وای څه تکلیف الله ورته امیر المؤمنین په دې مې پوي کچ دا قران چې توې چې دا د مسلمان د ژوند قانون دی نو دا قانون یوازې موږ د پاره دی او کتا د پاره هم دی موږ د پاره عمر فاروق ورته بیبي خبر ادا ده چې د خدای په قانون کې ترمیم نشتا د خدای قانون د شاو د غدا د پاره د امیر او د غریب د پاره یو شان نه وی فرق پکې نشتا وینا وی چې فرق پکې نشتا زماده پغې کې معصوم چې د داستا امانت ته استازوی ابو شحما ما سره زنا کړی دا او دا داغې نه پیدا وی
نو ما ستا په دربار کې عرض وکړو اے عمر دینه مخ کې ته پويګا او ستا خدای دی پويږي. الله عمر راغ ورته بيبي خدای پامان تزا کور تراغ چې کور تراغه زوی روټه خوړه چې روټه خوړه بابا ولی پریشان غوندي. عمر فاروق ورته وای بچیا روټه خوړه په ماړه خېټه ما تدا سي معلومیږي چې ستانه نخيري روټه د زما په کور کې زوی ته وای روټه خوړه او روانه کولاس نیونی و بار رويس ورته وی چې تا پلانې خزه سره زنا کړې ده هغه وی چاو پلاره کړې مې ده ویلی منکر ولی نشوي چې نه مې دا کړې ویلی یو مې زنا کړې ده هغه جرم مې کړې ده دویم جرم د دروغ ولی حکم دروغ ولی وې رامخ کې مسجد نبوي ته راوست دا مې دې پورې وی چې دا جمعات یوازې د منځونو ځای نه ده جمعات د مسلمان قوم د هر فیصله ځای ده په دې کې به هر فیصله کی جمعات ته راوستو او جلاد راغختو ورته چې جلاد زما دې زوی زنا کړې دا او د اقبال جرم کو قران ویلي دي الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا چې وادي نه کړي او سړی او خزا زناو کې نو سل دوره وای نو زما دا زوی غیر شادي شوده دی ما په د قران د حکم مطابق د سلو درو حکم اے جلادا کتا پزړه کې مرا واست چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دې لګ به پرورو وهم نو په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دې پويږي وਹੀ به سب به وਹੀ وبکی څوک سم به وਹੀ دوره وهل شروع شو د مدینه منوره لوی لوی سرداران را له عمر ته جرګه وکړه چې ستا د زوی قران ډیر مزیدار ولید د سزا مونږ لرا کا خود ته مور کوا عمر را پاسې دا تقریر وکړ ورته وی او قوم ووري زما د خدای قانون دی د قران کې لیکي ولا تزر وازره وزر اخرى زما د خدای قانون دی چې ګناه چې چا کړی وي نو بلا به ماغه ته پسر وي قانون دان دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ور کړی شي دا قانون نه ګناه د کړی دم دی به سزا بوکتاوي اتیا دورې چې د عمر زوی لگاو شو پلار ورته ولاړ دی نو پلزوی आवाज کو پلار ته چې بابا جان ډېر تګې شم لګیو براکا عمر ورته وی بچی استاد هر وای سره زما د زړه نوینه جدا کیږي خصوکم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده اے بچی دا الله د حکم په مخ کې د استاغوند لکونه زامن قربان شي اتیا دوره ولګې دي شل پاتې دي کشل نورې ولګې دي او ژوندې پاتې شوې او بابا اوس کې او کمر شوې نستا او بابا په حوض کوثر د محمد رسول الله د لاسوي سلام دوره چې څو وخت ولګې دو ابو شحمر او غرزید عمر فاروق اعلان کو ټولو خلقو ته جزای تاسو اسلارش پدې می گوا کړی چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته وایي چې پروردگار عمر ستا په قران داسې عمل کولو چې په خپل کور راغله نو اومم صرفاو نکړه زوی ته ودرې دوی ورته بچیا کمړ شوي
نو د مرګ نه رستو بستا ملاقات شي د جناب محمد رسول الله سره. نو دا د درو ټول تغمه او موړې ورته وخایا، زما سلام ورته وایا او دا ورته وایا چې یا رسول الله عمر وی چې تا نرستو ما پاغه قانون داسې ایمان ساتلې دی چې خپل ځامن مم په باندې قربان کړ. ایمان دیته وای، ایمان پامارت کې دیته وای. نیمه شپه د بار راووت، نیمه شپه ګرځي دیوال ته غوږ نیسي، دروازې ته غوږ نیسي. دې کور کې چاته تکلیف نه، دې کور کې چاته تکلیف نه، دې کور کې چاته. ځکه چې زما په حکومت کې که په یو کور کې چاته تکلیف وو جواب به زور. بار وته د خار نه بار وته، یوازې نیمه شپه ده او یوازې د خار نه بار وت. سګوري چې یو سړی ناسته د جونګړې په خوا کې او جاړي او ډېر جاړي. عمر فاروق ورته وی بچي اولی جاړي، اسړی ورته داسې وکته وی زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي. پښتنې څه لکه خو زلار وا. عمر فاروق ورته وی چې جاړې ولی کې دې شي چې تا ته داسې تکلیف وي چې زه رفع کولې شما. اوس سړی ته دا څه پته ده چې د امیر المؤمنین دی. مسافر ورته وی چې په دې جونګړه کې مې دننه ښځه ده او هغه بیماره ده او هغې ته درد زی لګېدلی دی، بچی پیدا کېږي. په دغه ټیم کې زه ور نږدې کېدی نشم او بله ښځه شته دی نه. غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما، نه مې د ډاکټرې وشته او نه مې د داینې وشته، نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي. نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي. الله حضرت عمر وستا ښځې ته د خدمتګاري ضرورت ته ویله وی یو منټ په یو منډه کور ته را او خپله ښځه یې را پاسوله. ښځه یې را پاسوله. څه چل دی؟ ویاله بیبي زر کوه، په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کلاو کړي دي. د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي. د یو غریب ښځه د بچی پیدا کېږي، که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله. حضرت عمر بیبي قجوري او ستوان راواغسته او عمر مخکې او ښځه ورپسې او په دې مهرو کې منډې وایي. عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته، بیبي چې دننه کوله نو لاس نه یې ونیوه. ورته وی او بیبي ستا دې د خدای په ذات قسم وي چې د دې غریب د ښځې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپله خور او یا د مور وي. بیبي دننه لاړه. عمر هم بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست. ډېر سات تیر شو. چې وخت تیر شو نو بیبي دننه د عمر فاروق آواز و چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې پیدا شو. مبارک شه وراره دې پیدا شو. بار چې کوم غریب سړی ناست هغه پر اګدېدو شو چې دا امیر المؤمنین دی. ښځه هم دننه په لړزان شوه چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو. ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده. د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وایي، نن به د مزدور بچی ته د خان ښځه د هغه وراره وایي.
عمر فاروق هغه مزدور رپیږي لګیا دین عمر ورته وی چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ مسافرہ کزد غریب و خدمتگار نوی زد غریب و همدرد او پنی مشپه می خزد غریب و خدمت لنوی راوسته نو نن بزمانا ما د محمد رسول الله د غلامانو په لیست کې لیکل دانن چې ز عمر ما او په دنیا کې ملو یا سلسله د په خدای قسم چلو کړه خدای زکایم چې ځان خاورې غنما تاسو خیال کړئ حضرت عباس راغه دعوی وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې عدالت کی چې حضرت عمر زما د کور پرناله غرزولې ده مجسټریټ سمن واستولو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش شاه امیر المؤمنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناسته او امیر المؤمنین ولاړ دی و حضرت عباس پتا داوا کړی دا چې د زما د کور پرناله غرزولې ده جواب وکا کني قیدوم دی امیر المؤمنین ورته وای چې دا پرناله ما زکه غرزولې ده چې دې پرنالي کې وب بچراتلې د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو نو دیواله خرابول نو زکه ماوي چې دا پرناله غرزوا حضرت عباس ته وای چې استوایا حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو کله دیوال وجوینو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته وغورځي حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګي یا به سزا درکاو ما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپلا وکم عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګیدلې وا نو سزا دادا چې اوس دا عباس به زما په دی وګو باندې خپې کیږي او دا پرناله به بیا په دې خپل ځای باندې ولګي امیر المؤمنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار هغه حضرت عباس پوغو باندې سوري او ورته وی جدا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګا عادل او انصاف دی ته وای کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق وند د شپې ګرځي نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږه ورته ونی چې غوږه ورته ونیو نو یو خزه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي په کور نه خاوکړه سبا هغه خزه دربار ته وغوښته بیبي تا بیگا ولې جړل وې صاحب زما خاوند تا غزا تاستولې وې څومره موده وشو یو کالوش عمر ورته تکینه لګه بیبي زرا اعظم عمر کور تراغه خپل خزه ته وی چې بیبي په دې می پوي کا چې خزه سره څومره موده خاوند نه نو دا گزاره کولې شي نو بیبي ورته وی چې سلور میاشته نهایت شپږ میاشت دومره پورې د خزه وخت تیرې دیش
حضرت عمر راغه سرکاري آرډر یو کو چې څومره کسان غزا لذي او چې شپږ میاشتې تیریږي فوراً به کور ته واپس راځي او داغه په ځای به نور سړی بیا سي او بیبي ته وي چې نن سبا بستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېګلو او د محاذ جنگ نه داغه میړه واپس کور ته راوست یو غریبه خزه بیا د شپې ګرځي وګ به داسې دروازې تکې خو چې دې کیسه نه چې څوک فریاد کوي سبب ایمان خدای تفوس کوي یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده مور یې پایو کې وبو واچوا لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې وبو وانه چو مور ورته وی عمر نیمه شپه ده چرته ودبه پروتي لور یې مور خبره ټیک کې عمر به ود پروتي خو د عمر خدای خو د نه ده ته عمر خدای خو ما ته ګوري زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وا والله العظیم هغه ویمنا او د خلقو پړه کې د هغه یاره دغه عمر چې واله شو حضرت علی راغه وی یو حکیم راولما اسرا کوي پاسور شو یو لارې کلی نه حکیم را روان چې نیمه لارې تراغه حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشا او زه واپس وی ولی عمر وفات شو وته څنګه وفات شو څوک خوراغلیم ندی څه خبر وی بس وفات شو وی ما به پوهه وی دا وګوره پردای چیلای پردی بوټي خوري لګیا ده عمر چې ژوند دیو نو پردی بوټي پردای چیلای نشو خوړې د کوم امیر چې پزله کې د خدای یاره وا داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه والله داغه په حیواناتو حکومت دغه عمر jihad دی په یو ځنګل ورل مرګرو ورته وی دی ځنګل کې زمری دی غرق بشو عمر غوګونو کې ګوتی ورکه او اذان شروع چې اذان وکړو ځنګل ته وی او ځنګلا او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دلار ازو د لار خالق ہے صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمری مولید چې د ځنګل نه تختیدو مونږ له لار پرې خو عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل روچت او مونږ یو جوړه کړی جنې دغه دریاب ته چې ورغورځو نو سر ټیټ کی بیا کال پس بیا روچت شي بیا دا چل کو عمر وی خاغ دو غوتی چټي ولیکل پی ویلیکل چې دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اورېدلې دا وکنه مورخین قسم خوري چې دا چټي دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړي د ترنه نه بیان دی چټ کړي د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یاره وا والله دریابونه تیریږي د ځنګل زمری تیریږي ځنګل زمری عمر خو ډېر لوی سړی نو د پیغمبر زمانہ دا یو سړی قسم خوړو چې زبا والله لا اكلم معك حينا والله کزه تاسو سره یو حین خبره وک قسم یو خوړو بیا رستو سره پیمانو چې اوس بداسه کیږي راشه چا مولانا مسلې ته پوسوک ورغه ابو بکر صدیق رضی اللہ ورته صاحب دا مې دوست ته او دا سي قسم مې خورلې ده چې یو حین بدر سره خبر نه کوم څه شي سره راغه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وجدا سي قسم مې خورلې چې یو خبره بده یو حین در سره نه کوم هغه ورته تر مرګ ور سره مکوا زه
سړی لیونه شو حضرت عمر تراغه چې تباشم ابوبکر راته داوي عثمان راته داوي او والله لا اكلم معك حينا دا قسم می خورلې سوکم هغه ول تر ماخام ور سره مکه و بیا کوا ځه سړی خیال کو چې راشه رسول الله نه تپوسو کده ماخام نم لګه معاملې لنډ شي ځکه چې دوست خو ډېر ظالم شي کنه زد یار په دیدن زکه شتاب کړما رحمان بابا ته چاوي او به ګوره کنه را بشي او کال پس هغه ورته زد یار په دیدن زکه شتاب کړما چې د عمر بقا نوینم تر کالا تلوار زکه کوما چې تر کاله بجوندې سو کی زکه تلوار کوم چې زره وګور راغ جناب محمد رسول الله تعالی چې یا رسول الله قسم می خړلې ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي عمر را تداوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له مزه ورکړه ول راو غواړه دا درې واړه ته پوښتنه وکړه چې لکه تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو دا فتوی ورکړي چې درې واړه راو وخت حضور علی السلام ورته مسکه کیږي ابو بکر ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې تا دا فتوی ورکړي دا چې تر سلوخ کال ور سره خبرې مکو هغه ورته چې ما سره دلیل د خدای قران وی وای وی قران کې الله وی چې هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله وی د آدم علی السلام باندې یو زمانہ دا سراغلی وا چې هغه وخت شیم نو دی حين هغه سلوخ کاله خمبیر د آدم علی السلام مراد ده نو ما ځکوي چې حين نه دی قسم خورلې ده او دی حين نه مراد سلوخ کاله دي نو ما ځکوي چې سلوخ کاله خبر مکه پیغمبرو فرمایل ٹھیک حضرت عثمان ته وی چې تاسو سره څه دلیل دی چې ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه هغه ما سره دلیل هم دی قران دی ما سره وای ورته ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو الله ورته تا د پاره پزمکه کې زید قرار دے تر وخت د مرګ پوري نو الہین دی حین نه تر مرګ پوري وخت مراد ده نو ځکه ما ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه تم ټیک وای حضرت عثمان ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې په لاندو پیراته وشي چې تر ما خامه مکه و بیا کوا هغه وی چې ما سره دلیلم قران دی وای و الله فرمای فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا الله لرا په وخت د صبا او په وخت د ماخام کې دی حين نه د سار نه تر ماخامه پورې وخت مراد ده نو ما ځکوي چې تر ماخامه خبره مکه بیا کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله سړی ته چې زبچیا زما فتوم د حضرت عمر په قول ده تر ماخامه خبره مکه بیا کوا قرآنی کریم هغه بحر بے پایان کتاب ده چې هر ټکه لټه هر ټکه په خدای قسم هغه عجایبات به پکې راوځي چې دې د پاره بیا ذوق پکا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي خوب د ارچا دروغ کې دیش لیکن خوب د پیغمبر چې ده دا چر دروغ نه زکه چې د پیغمبر خوب چې ده هغه وحی وي د الله د طرف
نو کوم شی چې وحی وي هغه شی دروغ نشي. دینه سیوا د تعبیر الرؤیا قانون داده چې مړې په خوب کې وګوره صدر توي او څنګه وګوره نو چونکه هغه په عالم حق کې ده او مړې دروغ نه وي نو چې سدي لیدلی او سي درته ویلي بالکل رښتیا دي. ما په خبرو پوهیږئ خبره دو درې جمعونه لګي ګرانی شوی غوندې دي او زه کوشش کوم چې خدای پاک تاسو په پوي کی. نمړې چې دا وی په عالم حق کې چې څو وي ارشتیا د مړی خبره تا دروغ نشوي. لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو کال پس یو صحابي په خوب کې ولیدو. نو صحابي وایي چې په عمر جمع او خولې را روانې. نو ما ورته وی چې عمر څو شو در سره ورته وی صاحب پختنه مکوا کله خدای کرم او مهرباني نه وي نو زب هلاک وي. ما د خپل زندګۍ حساب نن نوزګار نو صحابي چې سار را پاسې د نو ډېره وجړل چې خدا کا عمر غوندي سړی د خپل زندګۍ حساب په یو کال کې خدای تور کو نو چې مونږ سره بچای ایمان دیته وي. دا امیر المؤمنین له بلش په بیا ګرځي لګیا د یو ونی لاندې یو خزه پرته ده کټوي اخدا په غریبان له کانی پکې چولې دي ماشومان درې بچي ورته پراته دي چې ماشومان لوګا تنکی او په جراشي دا د کټوه کې سمسیو لړی کړ 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 आवाज وشي بیا ماشومان چپ شي. ډېر سات عمر فاروق دا تماشا کولا ورغه وی بیبي دا څه دي دا وله ورته ز ظالمه د دردمند زړه ولې درد وي. عمر فاروق ورته وی بیبي والله کتر غلار شم چې ترسو دی حلوه لینوي ورته وی بچ حل منی ویل نزنو خبر اور دا درې می بچی دی زې مور ما نندره مورز د چې زم نه هره مو دا بچی مم نه هر دی پدې کټوای کې می کانی چولی دې چل باندې نندره مورز د چې دوی دوکا کوما. عمر فاروق ورته وی چا بیبي تا د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه دی کړی. اخذ ورته وی چې بچیا خدای پاک دې د دې امیر المؤمنین تباہ او برباد کی. خزه ته اوس پته ده چې امیر المؤمنین هم دا ورته بیبي وله وې زما سکار دی چې زما امیر المؤمنین ته درخواست نه کوم دا خدا امیر المؤمنین فرض دی چې ما پس راشي زما دروازه او ټک یو ما نه تاسو کی چې تاسو تکلیف دی. عمر فاروق تان چې دغه بوډای دا وی په منډه کور تراغه قجوره او ستوان اوړې راواغست چې ورو رسیدو نره باران وا بوډای مود شوی وا اور مړو ماشومان مودو وړې واغل. امیر المؤمنین په خپل روټای په خې کړې
پخپلای پخې کړي بوډای مړه پاسولا او ماشومان روټای په اخرولا پلامن ورته خله پاکې کړي ورته وی بوډای هغه امیر المؤمنین زما و بوډای ک په قیامت کې ستا او استاد بچو په سر کې زه خدای ونی و منو څوک به میت اخلاص کی دغه وجه چې عمر مړ کېده نو خدای ته وی یا الله ما چې دنیا کې څه کړی دي خدایا داغه په بدل کې څه غواړم نه خو چې څه راته و نه وای یو خدای اوس خو تا دوه ورځې مونږ کړې نه په درې مورد جبرائیل علیه السلام پتا مې کنه هغه ورته لالی ولا علیا یا پروردگار سره کوم خو چې څه راته و نه وای خالی می پرېګ دې دا د عمر وینا عزیزانو چټي ورکا ابوډای ته چې بچیا سبب راشي چې ستا بچو ته نفقه د بیت المال نه جاری شي دا د عمر ایمان حدیث الله عمر فاروق پچړو والے شو په محراب کې یو سړی تپوس تراغه چې تپوس تراغه تپوس یو کو واپس روان شو نو داغه د لنګ لګ وګدو نو ورپسې راخ کله کېدو ویل بچیا خبر اوره چې را واپس شو ورته وی چې زما اخیری وخت ته لک سات پس مرکېګم خو یو حدیث زما د محبوب را یاد شو چا مې په ذمہ پاتې نشي چې تا ته وایم یو حدیث واره د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نه ګوري عمر فاروق په دسه وخت کې حدیث په چړو والے دے ویني تی بیگی سات پس وفات کی تپوسته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمیس ډیر خیرنو نو بیبي ته ولوي چې دا کمیس خو ورته لګ بدل کا نو بیبي ورته ویلې چې په خدای مې دې قسمی کوي بل کمیشتا نو چې دا ولوینځم نو ورواغوندم څه شي چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته आवाज وکړ چې زه چې مرشم او ما خخوي څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاور ومغل زما دا مخ په خاور خړ کوي چې خدای له خړ مخ لاړ شم نو بیبي په جړا شو صحابین په جړا شو چې دې کې څه راز ده ورته وی چې خاور ذلیل شه ده چې زما مخ په خاور خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم وکړي خلق دغه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين
وذل الكفار والمشركين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ايد الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم ثبت اقدامنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلم.